دوستانو په دې هیله چې روغ جوړ باستئ او روژه به مو په خیر سره پیل کړې وي. دوستانو بیا هم د یو معلوماتي ویډیو سره ستاسو خدمت کې حاضر یم. دوستانو په نننۍ ویډیو کې به تاسو ته دې طریقه درښایم چې څنګه کولی شئ له فیسبوک څخه ویډیو ډاونلوډ کړئ. یعنې بعضې خلک چې ویډیو ډاونلوډ کوي د فیسبوک نه هغه ورته بعضې مشکلات رامنځته کېږي، یعنې نه ډاونلوډېږي ویډیو یې. زه به تاسو ته نن داسې اف بي ډاونلوډر درښیم چې هغې کې هر رقم ویډیو ډاونلوډېږي. نو دوستانو طریقه اسانه ده، راځئ چې ویډیو پیل کړو. اول به تاسو دوستانو راشئ خپل موبایل پلی سټور ته. پلی سټور کې به تاسو دلته په سرچ کې ولیکئ اف بي ویډیو ډاونلوډر. دا دوستانو تاسو دې کې ډېر ډاونلوډرونه راځي. په دې کې به تاسو دوستانو دا دریم ډاونلوډر چې دی فاسټ آی ډي چې لیکلي ویډیو ډاونلوډر فور فیسبوک، په دې باندې به کلیک وکړئ. دا ما الریډي انسټال کړی خپل موبایل کې، یعنې تیاره ما انسټال کړی دی. یعنې زما پرې د هغې باندې ګوره اوس اوپن راځي. زه یې اوپن کوم. چې اوپن کو دوستانو لږ لوډ کوي. دا لوډ چې وکړه دا څو سټیپونه راځي دا به تاسو سکیپ کوئ، ډن به ووهئ. دې کې دوستانو درې بخشونه دي. یو پکې فیسبوک دی چې دلته پاسورډ غواړي، پاس ایمیل غواړي. یو بل بخش پکې دی یو آر ایل، دې باندې دا ایډز راځي، ایډز یې زه ایسته کوم. بل بخش پکې دی ډاونلوډز، یعنې هغې کې هغه ویډیوګانې دي چې کومې ما ډاونلوډ کړي دي او یا روانې په ډاونلوډز کې. یو آر ایل دی او فیسبوک دی. دا بخش دوستانو دې لپاره کارول کېږي که دلته تاسو غواړئ خپل ایمیل او پاسورډ ورکړئ، لاګین شئ پکې. په هره ویډیو باندې چې تاسو کلیک کوئ به هغه ډاونلوډېږي په اتومات ډول. او یو آر ایل یې دې لپاره کارول کېږي دوستانو کومه ویډیو په فیسبوک کې د هغې لینک تاسو را کاپي کړئ، دلته یې پیسټ کړئ. پیسټ هم چې و بیا په ډاونلوډ باندې کلیک وکړئ، بیا ویډیو ډاونلوډېږي، دلته په ډاونلوډز کې راځي بیا. نو زه اوس دوستانو تاسو ته په عملي توګه دا طریقه درښایم. زه راځم دلته فیسبوک ته. فیسبوک ته چې راغلم دلته زه راځم یو د ویډیو ګورم، را ډاونلوډوم یې. دلته انټرنیټ لږ سلو دی. دا ویډیو ده د فرض مثال همدا ویډیو ده، همدا زه ډاونلوډوم. دلته به تاسو راشئ، دلته ما دلته کلیک وکړو کاپي لینک. په دې کاپي لینک باندې به تاسو کلیک وکړئ. دې ځای نه به تاسو بیک لاړ شئ، بیرته همدې ډاونلوډر ته به راشئ. ډاونلوډر دې باندې بیا یو ایډز راغی، دا ایډز یې زه ایسته کوم، یو آر ایل. دلته به تاسو دا پیسټ ووهئ، لینک په اتومات ډول دلته پیسټ شو. دا چې کله پیسټ شو دوستانو دلته بیا دوه اپشنونه راځي، یو دی ډاونلوډ، یو دی واچ. واچ دې دپاره دوستانو که تاسو همدا ویډیو غواړئ چې همدلته په همدې ډاونلوډر کې وګورئ، او که غواړئ چې ډاونلوډ یې کړئ بیا په ډاونلوډ باندې کلیک وکړئ. په ډاونلوډ هم چې کلیک وکړئ ډاونلوډ ته به راواوړئ. ډاونلوډ ته چې راووختئ دوستانو دا د ویډیو ډاونلوډ روان شو. دا زه ایسته کوم. دا ویډیو دوستانو معلوماتي ویډیو چې ما مجتبی هاشمي تاسو ته وړاندې کړه. او که ویډیو مو خوښه شوې وي له دوستانو سره یې هم شیر کړئ. زموږ ایم ټي پلس پښتو یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. د همدې ترڅنګ زموږ فیسبوک پاڼه هم در سره لایک کړئ. په هغې باندې هم وخت نا وخت دغسې معلوماتي ویډیوګانې جوړوو. تر بلې ویډیو پورې ښه وخت.